أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. د قندوز د تیرې ورځې د پیښې هغه کم شهیدان مظلوم مسلمانان چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې په مسجد کې د الله په کور کې د الله پر یاد پر ذکر باندې سر راټول وه، هغه د الله د دین مؤمنان مخلصان د الله بلاکیف حقیقي بندگان صوفیه مبارکان چې بیا یو ظالم، یو جابر، یو د دین گمراه، یو باغی د اسلام او د دین دشمن، د افغانانو قاتل، د مظلومانو قاتل، د خوارجو تګلاري او لاروی د جهنم سپی ورلی او په د مابینځ کې ځان پر پټاو کوي او په لسګونو مسلمانان مؤمنان د مدرسې طالبان اهل الله خلق د الله په کور کې په دې فرض روژه کې په شهادت ورسول. اله العالمین دې د هغو ټولو شهادتونه قبول کړي. الله بلاکیف دې د دې مبارکې روژې په خاطر باندې هغه جنتونه چې کم جنت حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه ته اله العالمین ورکړي، رب لا یزال د هغو جنتو ته دغه مؤمنان شهیدان ورواچوي. الله بلاکیف دی د دې قاتل و هغه دوزخ ته وروغورځي چې په کم دوزخ کې ابن ملجم المرادي د علی کرم الله وجهه قاتل او د مبارکینو حسنینو قاتلان ورغورځي. اله العالمین دی د دې قاتلان او د دې د قاتل همدرد، د دې د قاتل ملګري، د دې د قاتلانو هم فکره اله العالمین دی ټول په هغه جهنم کې په اور باندې وسوځي. الله بلاکیف دی قریبانو ته د دې شهیدانو و کورنۍ ته د دې شهیدانو و هغه مخلصانو ته و شاګردانو ته و علماو ته د دې مدرسې ټولو ته د اله العالمین لوړې درجې د جنتو ورکړي. اله العالمین دی نعم البدل ورنصیب کړي او الله جل جلاله دی د دې مبارکې روژې په خاطر د پاکو مظلومو وینو د شهیدانو د دې وینو په خاطر نور د افغانستان عام اولس او ټول مسلمانان، خاص کر د افغانستان د مظلوم اولس، خاص کر د اهل سنت والجماعت علما د داسې پیښو څخه محفوظ کی. الله جل جلاله دی نور د دې وینو ولی بندي کی. رب لا یزال دی مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق ورنصیب کی. الله بلاکیف دی د مسلمانانو د مابینځ دغه لو عظیمه بدبختی چې خپل په مابینځ کې یو پر بل باندې ځانونه پټاوي، الله دې دا لرې کړي. الله دې هغه علما د جهنم په اور باندې وسوځي چې چاته دغه فتوای ورکړي چې پر خپلو مسلمانانو ځان پټاو کړي. دغه مظلوم چې دغه مظلومان چې د شهیدان کیږي، دا چې د کم ظالم قاتل په ځان پر پټاوي، دغه ظالم مرتد قاتل ته خو هم دغه خلکو فتوای ورکړي دي. اله العالمین دې دا د جهنم په اور سره وسوځي. دغه خلک ټول چې دغه انسانان ته فتوای ورکړي، په مسلمانانو کې اختلاف جوړي، خپل پر مسلمانانو پټاونه کوي. کفار پاته دي، یهود پاته دي، فلسطین کې مسلمانان شهیدان کیږي، بیت المقدس کې مسلمانان ویشتل کیږي، اسرائیل پاته دي، پر هغو پټاونه نه کیږي. راځي پر خپلو مسلمانانو مؤمنانو د الله نوم یادوي، په مسجد کې د الله په کور کې، په فرض روژه کې، په جمعه کې پر د مؤمنو کشنیانو مؤمنانو باندې ځان پټاوي. بس الله بلاکیف دې موږ داسې حاله وساتي. دغه ظالمان، دغه جابران، دغه قاتلان، دغه مرتدین، دغه انتحاریان، دغه ځانمرګي، دا د اله العالمین هغه جزا ورکړي چې الله بلاکیف کومه جزا و ابو جهل ته ورکړي، چې کومه جزا اله العالمین و هغه مرتدو کافرانو ته د مکې مکرمې ورکول چې مسلمانان یې زیرول، الله دې دې ته هغه جزا ورکړي. بس دا ظالمانو ته دې الله زموږ وطن را خلاص کړي. د افغانستان عام مسلمانانو ته وایم، عام اولس ته وایم، ټولو احنافو ته وایم، خاص کر د اهل سنتو علماو ته وایم چې قسم دی اتحاد پکار دی، اتحاد او اتفاق پکار دی. د دغې لوی فتنې مخه نیوله داسې فرض دی لکه دغه امریکایانو مخنیوی چې فرض و. دغه د داعش فتنه، دا د خوارجو فتنه، دا د وهابیانو فتنه، دا در امریکایانو لو فتنه ده، دا در یهودو لو فتنه ده، دا در مشرکانو لو فتنه ده، دا در کافرانو لو فتنه ده. ځکه دا فتنهګر، دغه ظالمان دا زموږ سره د اسلام په جامه کې دا کار کوي. دا موږ ته قرآن وایي، دا موږ ته احادیث وایي، دا موږ ته مسلمانانو په جامه کې، د دین په جامه کې زموږ سره دغه عمل کیږي.
ځانو ته مسلمانان وایي، دا کشنې تنکي ځوانان خطا باسي، کشران الکوان خطا باسي، کشرانو الکوانو ذهنونه ور خرابوي، د ځوانانو ذهنونه یې ور جوړ کړي دي. دغه نیوی مخنیوی د امریکایانو، د یهودو، نصاراو، د مشرکانو در مخه د دغو مخنیوی فرض دی پر مسلمانانو باندې چې د دغې فتنې مخنیوی اول وکړي. او ګورئ عام مسلمانانو ته وایم، خاص کر د امارت مشرانو ته وایم، عمراو ته وایم، د الله په خاطر باندې رحم وکئ. پر دې امت باندې په تاسو باندې دا مشکلات حل کیږي، د امارت په مشرانو حل کیږي، شیخ صاحب مبارک باندې دا حل کیږي، عمراو باندې حل کیږي. دا مشکلاتو مبدا د دې مشکلاتو تادی دا د اکشنی جنجالو څخه جوړ دی. دغه مشکلاتو اصلي مشکل له دې ځای څخه چې جوړ دی. ګوره دغه فتواوې څوک ورکوي چې پر دې خلکو باندې پټاونه وکړي، دغه فتواوې څوک ورکوي چې پر دې خلکو باندې واجب القتل دي، مرګونه یې واجب دي. دا خو د دغو څخه دا کیسې پېښې شولې. ولې یو څوک راولاړېږي خپل مسلمان افغانۍ راولاړېږي پر نورو مسلمانانو باندې ځانونه پټوي؟ نو خو دغه ملایان ورته وایي، د دغو ملایانو مخنیوی ولې تاسې نه کوئ؟ چې دغو علماو مخنیوی ونه کوي چې دا د یو د بل خلاف د کفر ټاپې لګي، یو پر بل باندې د قتل واجب القتل ټاپې لګي، چې دغو مخنیوی ونسي. والله العظیم که دغه جنګ مخنیوی وسي. تاسو ولیدل څه وخت مخکې دا اوس لږو شپو مخکې چې دلته په افغانستان کې د امارت په بغل کې خلک دي ځان ته امارت ته منسوب وي، ځان د امارت په بغل کې داخل بولي، د دې رحم الله په نامه چې کم ظالم دی. خو دغه فتواوې ورکولې چې دا سیفیان واجب القتل دي، خو دغه فتواوې ورکوي چې که چا ذکر کوي دا واجب القتل دی، دا دغه مرګ واجب دی، پر دغو فدایان یې وکړي، دغه مړه کړي. نو چې دغه فتواوې ورکوي چې دا واجب القتل دی، دلته چې ملایان کښېنولي دي فتواوې ورکوي د خلکو خلاف چې دا واجب القتل دي، نو بیا څوک دا کار نه کوي؟ خو زموږ د افغانستان عام ولس، بیا خاص کر د ځوانان طالبان مجاهدین مو، هغه د دې شوقیان دي چې ځان ته شهادت پیدا کړي او داسې څوک مړ کړي چې د په هغه مرګ باندې جنت ته ولاړ شي. نو هغه ته خو دغه فتواوې دغه ملایان ورکوي چې دلته ورته ناست دي، د ځان د مذهب ته بولي، ځان حنفیت ته منسوبوي، ځان و دیوبند ته منسوبوي، او بیا د داسې خلاف فتواوې ورکوي، د دې صوفیانو خلاف فتواوې ورکوي چې دا واجب القتل دي، د دغو مرګ واجب دی. نو امارت اسلامي عمراو ته مې دا خواست دي، که تاسو دغه جنجال ختمول غواړئ، دغه ظلم و وحشت نور رکول غواړي، دغه وینې درېدل غواړي، د دغو ملایانو خولې د الله په خاطر وربندې کړي، دا په خپلو بغلو کې مه د سره اخلي. عجیبه خبره خدا ده چې هغه د دې فتوا ورکوي چې دا واجب القتل دي، علی الاعلان یې ورکوي، کتابونه پر دې باندې بیشي چې دا واجب القتل دي، ویډیویي پیغامونه یې هغه دې پراته دي نشر کېږي چې دا واجب القتل دي، اوس هم نشر کېږي چې دا واجب القتل دي. نو چې دا واجب القتل دي، خو دغه تاسې مړه کوي، جهاد پر اعلان کوي، بیا پر دغه سیفیانو باندې امارت جهاد اعلان کړي چې دغه سیفیان وژني، د دغو خلاف جهاد اعلان کړي، بس باره به دا واجب القتل دي، نو خو تاسې یې وژني. نو بیا خو عام جهاد ورسره اعلان کړي، او که تاسو وایاست چې وایا جهاد نه پر اعلانوو، واجب القتل دي، خو پوه کوي دغه سیفیانو کې که بدي ده، دا خو پوه کوي، دا خو د امارت مشران پوه کوي. خو دغه شیخان لري امارت، هغه خپله محکمه وست الحمدلله ستا دارالفتاء سته، خو پوه کوي تاسې ورته ودرېږئ، دغو ته خبرې وکړئ، ورته ووایاست ورته دغه بدي پرېږدئ چې دوی په کوم کفر نعوذ بالله اخته دي، چې تاسې وایاست چې دغه کفر دی، دغه په خاطر دی وژني، پټاونه پر کوئ. نو خو دا کفر څخه یې تاسې منع کوئ، تاسې د مشران خلک یې منع کوئ، د دې خلاف فتواوې پر راوباسئ، ورته ووایاست، امارت یې ورته وایي چې دغه کار غلط دی، دغه منع کوي. الحمدلله علما لري، سیفیان خو عادي مشران علما لري، افغانستان پر سطح علما لري، خانقاوې لري، دغه علما یې را وغواړئ، ورسره کښېنوئ، تاسې ورسره کښېنئ، ستاسو په دارالفتاء کې کښېنوئ، سر یې ور خلاص کړي، هغه د دوی بدي چې د غلطیا چې د هغه ور وښیاست، که داسې غلطیا ده چې هغه د کفر ده، هغه د شرک ده، چې دغه په خاطر دی د اسلام وتلي دي، دغه په خاطر د دوی مرګ واجب دی، هغه غلطیا ورته په ګوته کړي، ورته ووایاست چې دغه ځای غلط دی. دا خو د امارت په مشرانو کېږي، دا خو په دغسې شریرو خلکو نه کېږي لکه رحیم الله، چې هغه شریر خلکو باندې چې 15 کاله د سیفیانو ډوډۍ خوړل، د سیفیانو پر درګاه ورسره ناست و، د سیفیانو پر سترخوان یې اوبه ورسره څښلې، د هغو په مجلسو کې ورسره ناست و، نن بیا واجب القتل بولي. په داسې شریرو خلکو خو دا مشکل نه حل کېږي، دا مشکل خو په دې مشرانو د امارت حل کېږي، د امارت په دارالفتاء حل کېږي، په قضا حل کېږي. که په دې خلکو کې بدي ده، خو در ویې غواړي کښېنوئ، هغه بدي ور حل کړي، هغه یې ور ایسته کړي. نو خو دا اسلامي امارت دی، هغه هم دعوه د دې امارت لري، هغه هم ځان و دې امارت ته تسلیم بولي، چې موږ د امارت خلک یې ځان ته تسلیم بولي، خو دا تاسې ور حل کړي. او که چیرې دا بدي نشته، داسې بدي نشته چې د دوی مرګ په واجب سي، داسې بدي نشته چې دوی په کافران سي. هر انسان به د خطا څخه خالي نه یو، هر څوک به څه خطا لري،
که دغسې خطا نه وي چې دوی په کافران سوي دي، داسې خطا نه وي چې دوی مرګ په واجب کېږي، دغسې خطا نه وي چې پر دوی باندې فدایي حمله راواسي، پر دوی باندې ځان پټول راواسي، نو بیا د دغو شریرو خلکو خوله به چې امارت وربنده کړي، دغه فتواوې وربندې کړي. دا خو دغو فتواو سره مشکلات جوړ دي. والله العظیم څوک چې دغه پټاونه کوي دا د دغه فتواو څه کوي؟ دا که دا شی کوي بنیاد یې دغه سړی ورېږدي چې دلته فتواوې ورته ایږدي، دلته فتواوې د حنفیتو د دیوبند په نامه باندې ورکوي، دا برته د امارت په بغل کې سره دي. دا خو ځان امارت ته منسوبوي، خو اوس هم هغه د امارت په بغل کې در سره دي، اوس هم امارت په خپل بغل کې اخیستې دي. د دې مسلمانانو خو ګیله ده د امارت څه کېږي، د امارت د علماو څه کېږي، د مشرانو څه کېږي، چې دا خو ستا په بغل کې دي. رحم الله ته راته ساتي، تې راته پورته کوي، د رحم الله او د دغه غوندې نور لس نور شریر خلک در یادوم، یوازې دی نه. دا خو تاسې ساتي، تاسې په بغل کې ساتلی دي، او دلته زما خلاف داسې فتوا ورکوي چې ما واجب القتل بولي، او دا پر عامه میډیا ورکوي، او د دې ټولو تصوف دا خو یو پټاو نه دی چې په قندوز کې اوس ولایي چې سبا یې وویني چې په بل ولایت کې پر صوفیانو اوسي، بل ورځ په بله خانقاه کې اوسي. دا پر خانقاو چې پټاونه کېږي، دا په دربارو کې چې پټاونه کېږي، دا د داعشانو یوازې د داعش څه نه کېږي، داعشان یې پر بل چا ولې نه کوي. نو خو دغه خلک فتواې ورکوي، دا د دې خلکو د فتواو د لاسه کېږي، دا د دغو خلکو په فتواو خلک د لاوره کېږي. بلکې امکان یې شته چې ګزه کې داعش نه وي، دا خلکو ملګري دي، ولې چې دی واجب القتل بولي، چې ماته چې موږ ته زموږ استادان و شیخان ووایي چې دغه واجب القتل دي، او زموږ پر شیخانو اعتماد دي، موږ بیا خلک ژوندي پرېږدو. دا کشران طالبان دي، د مدرسو طالبان دي، دغه غلط استعمالي، بیکاره استعمالي. لہذا که چیرې تاسې د دې وینو بندېدل غواړئ، د دغه جنګ بندېدل غواړئ، رشتاګو دا غواړي چې دغه وینې ختمې سي په افغانستان کې، خپلمنځي چې جنګ ختم سي، والله العظیم که ختم سي چې د وهابیت ریښه بنده نه سي، که د وهابیت ریښه و په افغانستان کې، دا جنګ به روان وي. دا د صوفیانو او د وهابیانو جنګ، دا به د آینده لپاره روانېږي، دا پټاونه به کېږي، دا وینې به بویږي، دا به په مسجدانو کې انتحاریانې درته کېږي، خپل پر ځانو یو پر بل به پټاونه سره کېږي. دا فتنه د دې څه بندېږي چې دا خلکو مخ ونیسي، دا خلکو مخ دغه بنیاد دغه خلک دي. ما درته وویله دغه خلک یې بنیاد دي چې دلته ټاپې لګوي، په عام افغانستان کې درته ګرځي، په هغه افغانستان کې درته ناست دي، هلته ویډیوي کلیپان کوي، او د یو چا خلاف د واجب القتل ویډیوي نشري، د واجب القتل خلکو طالبان ته د ذهنونه جوړوي، د خلکو مرګ واجب دي، او بیا د امارت په بغل کې خلک ساتي، د امارت مشران یې خپل په بغل کې ساتي، د ځان سره یې ساتي، تاسې یې برته روزي. نو د دې وظیفه د دې قتل و قتال پړه به ستاسو پر غاړه باندې، په آخرت کې بیا تاسو حساب ورکوئ، په دې دنیا بیا هم حساب ورکوئ، په آخرت کې بیا هم حساب ورکوئ. نو غوښتنه مو جدي غوښتنه دا ده چې دا خلکو مخنیوی وسي، د دغو فتواو مخنیوی وسي، دا خلک بند سي چې په هر چا کې غلطي وي، امارت یې هغه غلطي ور اصلاح کړي، که په ما کې وي، که په سیفیانو کې وي، که په قادریانو کې وي، که په یو خانقاه او دربار کې، هغه امارت ور حل کولی سي. امارت خپل علما ورته وټاکي، تصوف علما الحمدلله سته، د هره فرقه ښه علما لري، سیفیان ښه علما لري، ښه متدین علما لري، ښه پوهان علما لري. قسم دی که رحم الله غوندې خلک یې د شاګردانو په ځای کې راسي، داسې ښه علما لري، هغه چې تاسو یې پیژنئ، خو افغانستان کې درته ناست دي الحمدلله ډېر خلک سته. قادریان ښه علما لري، په خپل وطن کې لري، د خانقاو اصلاح په د خپلو علماو وکړي. که په خانقاو کې بدی دي، په نورو ملایان د دې خلاف فتواوې مور کوي چې بیا د کفر او د ارتداد فتواوې پر لګي، د واجب القتل فتواوې لګي، په دې مشکل نه حل کېږي، نور مشکل سره ډېرېږي، نور د اختلاف سره ډېرېږي، نور په امارت کې دننه خپل منځي جنګ سره ډېر سي، د افغانانو در مابین به خپل منځي جنګ سره ډېر سي. د په بل چا څوک دې ته مه پرېږدئ چې د دې خانقاو خلاف فتواوې ورکړي، خپله دا فتواوې ورکړي، هغه د رسمي دارالافتا څخه راویې غواړي، علما یې راوغواړي، د هر طریقت علما راوغواړي، بدي ور وښیي چې دغه بدي په دغه خانقاو کې دي، دا اصلاح کوي. په بل چا باندې فتواوې چې څوک ورکوي د بل خلاف، که چېرې دا بندې نه سي، بیا وایم د دې میډیا د لارې وایم، که هر چا ته دا زما غږ ورسېږي هغو ته وایم، که دغه فتواوې بندې نه سي، که دغه فتواوې د دې خلکو تاسې بندې نه کوي چې د خانقاو د صوفیو خلاف یې کوي، چې د هر چا خلاف وي. موږ به قرار ورنه ویل دي چې زه صیفي نه یم، نه ځان د صیفیانو وکیل ګڼم، مګر خو د اهل سنتو مدافع یم. هغه که د صیفیت په جامه کې وي، که د قادریت په جامه کې وي، که د نقشبندیت په جامه کې وي، چې په هره جامه کې وي، صوفیان، حقیقي صوفیان د اهل سنتو دفاع پر ځان فرض بولو. بیا به سبا موږ هم دا فتواوې ورکولی سو، بیا د فتواوې نشرولی هم سو، بیا د دې ځای څخه خلک هم روزلی سو د الله په فضل باندې، بیا د دې خلکو دفاع هم کولی سو، دا د ځان فریضه او وجیبه هم بولو. دا مو د الله سره عهد و پیمان هم کړی دی چې دا به کوو، د خپل مذهب او د خپل اهل سنت دفاع به کوو. نو اوله غوښتنه مو د امارت د مشرانو سره دا په دې کېږي، امارت ته مو سترګې په لاره دي چې دا اختلاف په تاسو ختمیږي، په مشرانو ختمیږي. د دې اختلاف د مخنیوي جدي اقدام وکړي
چې دغه اختلاف مخه ونیول سي، که نه ونیول سي دغه فتواوې شروع وي نو د دغه قتل و قتال و د دغه پټاوه پړه بیا د دغو شریرو ملایانو پر غاړه ده چې د واجب القتل فتواوې خلکو تور کوي. بیا چې دغه شریر علما د دې جواب ووایي انشاءالله بیا به موږ جواب ورکوو. والسلام علیکم ورحمة الله.